په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سبل دا دعا را نقل. دا دعا د ماښام په وخت کې غوښتل کېږي کله چې اذانونه وسي. بهترینه وخت د اذان د مشهورې دعا اللهم رب هذه الدعوة التامه تر دې مخکې غوښتل کېږي. دغه رنګه که د ماښام لمونځ وسي انسان یې وغواړي، دغه رنګه اذانونه چې کله ختم سي انسان یې وغواړي، په دې ټولو وختو کې غوښتلی سي. د دعا الفاظ او لنډه لفظي ترجمه دا ده: اللهم ان هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے الله رب العزت، بلا شک او شبهه دا ستا په قدرت باندې د شپې راتګ دی او ستا د قدرت له رویه د ورځې تلل او پای ته رسېدل دي. او ای ربه ستا د بلونکو او دعوت کوونکو اذان کوونکو غږونه دي، نو زما مغفرت یا الله وکړي، ما ته بخښنه وکړي، ما وبخښي. دا دعا د احادیثو مبارکو په مستندو کتابو کې لکه ابو داود او ترمذی شریفه کې هم را نقل ده او نور د دعاګانو په کتابو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به دا دعا د ماښام د اذان په وخت کې ویل او غوښتله وه چې دا د ورځې او د شپې د بدلون یو ډیر عجیبه وخت دی. په دې وخت کې د الله رب العزت څخه د بخښنې غوښتل او سوال کول دا د انسان د بخښنې لپاره یو بهترینه ذریعه ده. نبی علیه الصلاة والسلام بارک غوښتي. راځم د دې دعا لنډې تشریح ته او ټکي په ټکي ترجمې ته. د دعا دا توري اللهم د دې مطلب دا دی چې ای الله رب العزت، ای د ټولو کائناتو مالک، پالونکی، رب، خالق، پیدا کوونکی، زما د وجز او د عاجزۍ او د اخلاص غږ کول دی خدای ته واوري. دې ټیم کې انسان الله رب العزت ته خواست کوي چې خدایا ان هذا اقبال لیلک، بشک دا ستا په قدرت د شپې راتګ دی. په دې وخت کې رڼا ختمیږي او تیاره راځي، تیاره راخپریږي، چې دا د الله رب العزت د قدرت له لویو نښانو څخه یوه لویه نښانه ده. لکه څنګه چې الله ورځ پیدا کړې ده دغه رنګه تیاره او شپه هم پیدا کړې ده. و ادبار النهارک، او ای ربه ستا د ورځې رخصتېدل دي او ختمېدل دي او د هغو تلل دي، شا کول دي. هغه ورځ چې انسان پکې رزق ګټي، کاروبار کوي، خپل ضرورتونه پوره کوي، د خپلو ضرورتو د پوره کولو لپاره منډې او ترړې وي، هغه اوس پای ته ورسېدل. و اصوات دعاتک، او ای الله دا کوم اذانونه چې دي دا ستا د بلونکو اوازونه دي. د بلونکو څخه مراد هغه مؤذنان دي چې خلک د ماښام لمانځه ته رابولي او د الله بندګۍ ته یې راغواړي. نو خدای دا یو بهترینه ټیم دی، فغفر لی، ما وبخښه. د دعا در ټولو هغه اصلي مقصد په دا ټکي کې ذکر دی، فغفر لی، ای الله ما ته بخښنه وکړي. په دې وخت کې انسان لره پکار د رسول الله مبارک انسان دا دستور کړی دی چې د الله نه عفو او مغفرت وغواړي. دا دعا په داسې وخت کې نبی علیه السلام غوښتې ده او ښولې ده، او په داسې وخت کې غوښتل د انسان د دې خبرې استازیتوب کوي چې د انسان په ژوند کې یو لوی بدلون راځي، د ورځې ختمېدل او د شپې پیل کېدل. نو د دې نه دا څو خبرې معلومیږي. ورځ چې دا هغه د حساب او د کتاب وخت دی، ورځ د عمل او د ژوند د منډو د ترونو وخت دی. کله چې ورځ تېره سي نو معنا دا چې د انسان ژوند او زندگی دا یو بل موقع و چې هغه پر اوښتلو ده، د ژوند له کتابه یو بله پاڼه هم په اوښتو باندې ده، په ختمېدو باندې ده، په ډکېدو باندې ده. په داسې وخت کې بنده باید الله رب العزت ته خواست وکړي او د دې اقرار وکړي چې ای رب زما د نن ورځې اعمال او ورځ پای ته ورسېدله، نو که په دې ورځ کې له ما نه کومه خطا سوي خدای ما ته بخښه وکړي.
او خاص کر د دې دعا دا وخت کې د غوښتلو دا هم حکمت دی چې دا د دعا د قبلېدلو یو ډیر بهترینه وخت دی. د فرض لمانځه د اذان په وخت کې دعاګانې قبلیږي. د ماښام وخت ځکه ډیر خاص دی چې دلته ملایکې د ورځې ملایکة النهار او د شپې ملایکې هم ځله بدلیږي او کمی ملایکې چې د الله په حضور کې پیښیږي هغه به شاهدي په انسان ادا کوي چې الهي بنده دې درنه مغفرت غوښتي. او همدارنګه د اذان د غږ برکت په دعا کې دا ټکی مې یاد شوی دی اصوات الدعاتک ستا د بلونکو اوازونه دي. نو دا شی چې کله د مؤذن لخوا د توحید او د رسالت غږ پورته سي نو په دغه شیبه کې د الله د رحمت دروازې خلاص وي او بنده له غوښتله په کار د الله رب العزت او په غوښتنه کې د بنده لپاره در ټولو لوی قیمتي شی هغه د الله بخښ او مغفرت دی. نو ګرانو عزتمن درونو کله چې مؤذن ماښام اذان شروع کړي نو د اذان جواب باید ورکول سي. کله چې اذان پای ته ورسیږي نو اول باید دا دعا ولوستل سي چې کومه موږ تاسو مخکې وویل او زه اوس یو پله بیا درته وایم او لدین وروسته د اذان هغه دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هغه باید وویل سي او که دلته درود شریف هم وویل سي نور به نور علی نور سي. د دعا الفاظ دا دي اللهم ان هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی.